پدی خار کی مساخیږي زچ زو نور کلیوالا او ز په صدر ته بیان کړم یار هیڅ ناراضی مالا دروجی هر ما خام اختر ده دروجی هر ما خام اختر ده او زری زری د پښمنی د لاس ایما سلامونه ملګرو په دغه امید شروع جوړ بای ملګرو دا ګورئ ملګری هغه دغه د پښمنی د پاره غم کوي پراټی دي کنه دا د پراټو کله پراټی دي دا توکلی پراټی دا ګورئ ها دا خیر تاسو د کوم ځای زه خدا ثوابې ما ثوابې کیپټن کرنل شیر کی ها او مرګره د سوار خای شنګلې ده زما کلیواله ده او کنه دا ګورئ دا پراټو دا پراټو کار شروع ده دا یو پراټا په څو ده دا په یو ریال باندې او پاکستاني نه په باندې دا یو پراټا چې ده کنه دا تاسو کته شي دا یو پراټا په یو ریال لا او پاکستاني چې کمیدي لدینه تقریبا 800 روپۍ جوړیږي پاکستاني او ادای روټي دا ګور تاسو روټي د دې خیمه دیو چې پلاسو کې یو روټي فری ده دا تنور غټي غټي ډوډۍ دي او ارمان د دادا کورا د ډک شکوره بچا پیر تاوي دم ایوا تو به کیسه وای راشه دیو کې یو شیر به کی وای شیر نه راځي نه کلاش کاته بولږي یو شیر به کی تبا به خدای یو او درپسې یم بدحاله د سپوږمۍ د جبین خاله درپسې یم بدحاله د سپوږمۍ د جبین خاله او پدې خار کې مساخیږي پدې خار کې مساخیږي زچ زنور کلیوالا ماشاءالله پدې خار کې مساخیږي زچ زنور کلیوالا او ز په صدر ته بیان کړم یار هیڅ ناراضی مالا او د نقیب د زړه دنیاي خدای دې تل را خوشاله اسی دا مسافری څنګه ګرانه ده که اسانه ده ګرانه ده کنه شپږ وکاله وشو کاله روان دي ماشاءالله پراته یو کې اوري بس زمانه شو مګرونه نو سعودي عرب ته مرادای نو هغه چې پاکستان کې کله دا خبره کوي ته به څه ګوري جنا درته موي کنه زه به خدای پاکي واصله ونو سو ځان دې خلاصو مو نه خلاصې دي زمانه دا خاص تیار ورو چې پاکستان کې شل زره غټای نو سعودي عرب ته مرادای کنه سعودي عرب ته مرادای بیا په دماغ باندې کړيږي وکاله نو شو قامه می خراب ده او کپیل می مړ دی پیسې ګټه وړه او دې نشه بس الله دې رحم وکړي دغه د وطن د خلک چې دا دی زمونږ دا ویډیو ګوري بس دې د نواز دې زموږ لپاره د دعاګانې وکړي چې الله دې موږ په خوشاله خلاص کړي الله دې موږ ټول په خپل وطن شته کې دغه دعا وکړو دوی دغه تاسو ووري دوی سر چې لکه وکاله کوي چې وطن ته نه متلای ماشومان به یادېږي رونه خويندې مور خپل او سړی د خپل وطن هم یادېږي مسافرۍ کې سړی د ډېر زیات احساس کېږي په کلي کې چې کوم خلک یې که نه د هغوی د یو بل سره محبت نه وي خو چې کله د پردي وطن ته پردي هیواد ته راشي نو سړی د خپل وطن چې نو هغه ډېر مخکې کېږي لکه څنګه چې اوس زه راغلی یم یو څو ورځې وشوې په تېر شوي اتم تاریخ نو اوس بیا په دې زړه کې دا ژړا پرته ده چې په ومې ژړلی ډېر زبردستې خبرې دې وکړې ماشاءالله یاره او اختر هم را روان دی او بس زمونږ خو څه اختر یې دغه خبره ده خو هغه چاته دې ډېر مبارک شي او کوم چې په وطن باندې په وطن کې هغې ته دې الله مبارک کړي او بس زمونږ دې الله مل شي ټولو مسافرو وروڼو دا د یوسف زو د وطن دی د ثوابۍ ثوابۍ کې د کوم دی شاه منصوري کې د کوم دی زه د شوی اړې نیم کلمات کرنه شیر کړي کرنل شیر خان چې کوم دی کو دا مننه ملګرو خوشحاله اوسئ دغه ملګري پراټو کار شروع کړی د پښمني غمې کو تاسو ته خو ما وویل که نه چې د روژې هر ماښام اختر دی او زري زري د پښمني د لاسه یم نو دې پښمني د لاسه ډېر زري زري چې دا که نه ده که نه نو د پښمني غم یې کو نو ما یې راځه چې لږ د دوی سره ګپ شپ کړو هلکه بس د دې ملګري دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ او ماشاءالله ډېر ښکلي شعرونه او ډېر ښکلي پروګرامونه کوي او انشاءالله تاسو به د خوند او مزه اخلئ د خیر سره ډېره مننه ډېره زیاته مننه